سزا او د جزا په بنیاد باندې منصفانه فیصله پکار د احتجاج څلورمه ورځ ده. تر کومه پورې چې زموږ مطالبات منظور کړي نشي نو زموږ احتجاج به جاري وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه ملګری د ورځو نه په احتجاج یو د 15 ورځ د درنې ده. منګه د پی سی مافیا خلاف راوتی یو. زمونږ د ملګرو ته د بی ټیک په ټوله دنیا کې چې کوم دی یو حیثیت دی، په پاکستان کې د عدالتونو یو حیثیت ورکړی دی، پاکستان کې د هایر ایجوکیشن کمیشن یو حیثیت دی. دا پی سی مسلسل په سرکاري ادارو باندې چې کوم دی اثر انداز کیږي. په پی سی ایکټ هیڅ قسم په سرکاري ملازمینو لاګو نه دی او دوی قانون نه مني. اریګیشن ډپارټمنټ سیکټري اریګیشن چې کوم دی د قانون مطابق یو کوټه موږ ته راکړه 20%. دا په دنیا کې واحد او یونیک احتجاج چې پی سی والا منعقد کړي چې دوی لا مو ورکوه او موږ لا راکوه. په دنیا کې چېرې هم داسې قسم احتجاج نه دی ریکارډ شوی چې په هغې کې دا خبره کولی شوي چې ما لا راکه او دوی لا مو ورکوه. نو د دې دپاره هغوی احتجاج کړی او جواباً موږ د سیکټري اریګیشن په دفاع کې د هغه د قانوني فیصلې په دفاع کې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی او دا احتجاج زموږ روان دی. نو زمونږ چې کوم دی ټیکنیکل الاونس دی د سب انجینیرز اپګریډیشن دی. ټیکنیکل الاونس دوی چې کوم دی ورکوي پی سی انجینیرز ته. پی سی قانون چې کوم دی په سیول سروس ایکټ باندې نه دی لاګو، خو د دې باوجود هم دوی چې کوم دی په هغې کې مداخلت کوي او مسلسل دغه قانون چې کوم دی په موږ باندې لاګو کوي. نو موږ د سیول سروینټ ایکټ دفاع کوو. موږ د سیول سروینټ ایکټ په دفاع کې راوتي یو چې هر سړي ته اپر ټایر ته تګ دغه حق دی او بیا ټیکنالوژیست چې څنګه ټوله دنیا یې مني نو دوی دې ومني. هایر ایجوکیشن باندې را سره خبره کوي، پبلک سروس کمیشن باندې را سره خبره کوي، په عدالتونو را سره. اخر دوی به موږ سره په کومه یو میزان باندې خبره کوي چې موږ دوی سره په هغې خبره وکړو. په ټولو ځینو کې دا منلی کېږي. د پی سی د انجینرانو ایکویلنټ دی. څومره چې مراعات هغوی ته میلاویږي د هغې مساوي مراعاتو دپاره موږ راغونډ شوي یو. ورسره د سزا او د جزا منصفانه عمل مطالبه کوو. ټیکنیکل الاونس هغه ته میلاویږي، ما ته نه میلاویږي. سزا ما هغه ته یوه ده. که کله څه مسله راشي نو د هغې د ټیکنیکل مسلې سزا ما دپاره هغه دپاره یوه ده، خو جزا هغه ته ده او سزا ما ته ده. نو موږ د سزا او د جزا په بنیاد باندې منصفانه فیصله پکار ده او سب انجینیرز دې ته هم چې کوم د ټیکنیکل الاونس ورکول پکار دي. دا د دوی بنیادي حق دی. ورکوي. زما نوم نقیب الله خټک دی. زه سی این ډبلیو نه تعلق ساتم. زمونږ د ټول آل کے پی کے سب انجینئر ویلفیئر ایسوسیشن ہڑتال کړی. زمونږ مطالبه نمبر 1 دا ده چې زمونږ سب انجینئر دا بیسک په 14 سکیل کې بردی شي او 10 ایئر سروس نه بعد هغوی ته د 16 ورکړی شي. 16 مونږ ته میلاو دی، خو ون ټایم مونږ ته دا سټرکچر جوړ شي چې کم سب انجینئر 10 سال سروس پورا کو هغه اټومیټیکلی 17 ته ځي. دریمه مطالبه زموږ دا ده چې اوس ګورنمنټ مونږ ته د 17 نه 18 ته 20% کوټه راکړې ده. نو هغې د زر تر زره نوټیفیکیشن جاری شي او مونږ ته راکړی شي. مونږ به هله پرې در نه کېناستو چې تر کومه پرې نوټیفیکیشن نه شي مونږ به در نه یو. او زمونږ آلریډي انجینرانو ته ټیکنیکل الاونس میلویږي. نو زمونږ بی ټیک آنر او سب انجینیر چې کم 17 کې ناست دي هغوی ته د ټیکنیکل الاونس میلاو شي. د احتجاج څلورمه ورځ ده. تر کومه پورې چې زمونږ مطالبات منظور کړي نشي نو زمونږ احتجاج به جاري وي.